د یهودو په علماو کې دا کمزوري الله بیانوي دا کمزوري اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم د دې خلکو کردار ده عوام ته بخښه نسته دا الله د رسول خبرې به ورته کولې خلک به راجربول لیکن چا چې به ورته ویل چې ته ولې نه کوې دا ورته چې موږ د دې قول څخه مستثنا یو الله وایي اتأمرون الناس بالبر ته انسانان ودې ته هڅوې چې نیک کارونه وکړه صدقات و خیرات وکړه لمونځ و تهجد وکړه روژې ونیسه وتنسون انفسکم خپل ځان دې هېر دا حکم د الله تا ته نه دی متوجه نن دور علماء سوء شی علماء حق نه د علماء حق آواز همیشه پر منبر باندې د کفر خلاف وي د دې د رواجو خلاف وي د قرآن د هدایت مطابق هغه ویناوي در خپلو عوامو د خپل مسؤلیت چې د چا پر د مسؤلیت دی هغه وګورو ته رسي علماء سوء شی علماء سوء چې د آیات تعبیر په غلط انداز باندې اړوي آیات په خپل ځان و طرف ته راکشي تفسیر بې رایه کوي د دې ټول انداز دغه رقم دی خبرې کوي چې ورته وایي چې مولانا صاحب ته ولې نه کوې دی وایي موږ خو علما یو موږ د دې څه نه کوو هغه د یهودو د علماو عادت په بعضې الله دې نه کوي خو اوس لږ لږ پرې راسوي دي خو ډېر نه شکر الحمدلله اکثریت د علمای حقانیت پرتله روانه هغه دا هم وایي تأمرون الناس بالبر تنسون انفسکم پر منبر باندې کښېنئ چې درواغ مه وایئ سخته ګناه ده دا نه وکړئ د ټولو غټو دروغجن دی دوکې مه کوئ هغه د دنیایي دوکه ده د اسلام په جامه کې دوکه کوي عظیمه ښه دوکه هر شي دغه رقم یا کوم علم یې کړی پر هغه باندې عمل نشته معلومات دي لکه څنګه چې د بني اسرائیلو د علماو په باره کې د الله وینا ده مثلهم کمثل الحمار يحمل اسفارا د دې آیات د دې بني اسرائیلو د احبارو د علماو مثال د هغه خر په رقم دی چې اخر دې د کتابو لوډ کړي کتابونه دې پرې واکړه روان کړل د دې خر د سړی ملا وایي نسي ویلی دې خلکو ته ملا ویل هم نه دی مناسب